د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. زموږ د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل چې اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به تر 2 کال پورې 1.5 میلیارډ یورو مرسته وکړي. اروپایي اتحادیې همداراز ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به اقتصادي همکارۍ ته دوام ورکوي. په هېواد کې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویکا داس او شاکس وویل چې اتحادیه د افغانستان له پرمختیایي پروژو په تیره بیا د کرنې د برخې د پروژو ملاتړ ته ځان ژمن بولي. او شاکس همداراز وویل چې اروپایي اتحادیه د 2014 کال په می کې د افغانستان د ولسمشرۍ د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د اوشاکس په وینا له دې مرستې به 40 میلیونه یورو په افغانستان کې د حکومتدارۍ په ښه کولو ولګیږي او 60 میلیونه یورو به د عدلي او قضایي سیستم پر ښه کولو مصرف شي. دغه راز د اروپایي اتحادیې له مرستو څخه به 60 میلیونه یورو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته ځانګړي شي. افغانان وایي چې د بهرنیو مرستې په بې ځایه چارو چې افغانان یې ګټه نه محسوسوي لګوي. افغانان وایي چې که څوک مرسته کوي په داسې پروژو دې یې ولګوي چې هم د دولت لپاره عواید وزیږوي او هم خلکو ته د اوږدې مودې لپاره روزګار برابر کړي. په ترکیه کې وسلوالو مخالفینو ته د لویدیځو او ختیځو سیمو پر سپارلو خبرې کیږي. ترکیه یو ځل بیا د افغانستان، پاکستان او ترکیې د 3 اړخیزې غونډې کوربنه ده. د دغې غونډې لویه برخه به د پردې تر شا پردې باندې راڅرخي چې وسلوالو مخالفینو ته د هېواد د جنوبي او ختیځو ولایتونو پر سپارلو غبر کیږي. په بریټانیا کې د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې لیکلي چې دا طرحه د افغانستان د سولې د عالي شورا له لورې جوړه شوې ده. ټلګراف ورځپاڼې په خپل تازه خپاره شوي ریپورټ کې ویلي چې 3 واړه مشران پر دې خبره سلا او مشوره کوي چې د سولې د عالي شورا له لورې جوړه شوې طرحه تر کومه بریده بریالۍ ده. بریټانوي ورځپاڼې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په نوې طرحه کې داسې هیله ښودل شوې ده چې د افغانستان په سوله کې به د امریکا رول پاکستان ته سپارل کیږي او پاکستان به وسلوالې ډلې د ټوپک له زوره د سیاست لارې ته راوباسي. نوې طرحه ښیي چې له 2014 کال وروسته به وسلوال مخالفین او حزب اسلامي د جګړې لار پرېږدي او سوله سیاست ته به مخه کړي. تر اوسه د کرزي حکومت د بریټانیا د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې دغه ریپورټ ته غبرګون نه دی ښودلی. افغان چارواکي بهر ته د پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره د هڅو مخه نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د خاص سرپلټونکي دفتر تور ولګاوه چې افغان چارواکي بهر ته د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره د هڅو مخه نیسي. د اسوشییټډ پریس خبري اژانس د ریپورټ له مخې دې دفتر په یو ریپورټ کې اندېښنه ښکاره کړې چې له افغانستان هر کال په میلیاردونو امریکایي ډالر ایستل کیږي او یوه برخه یې ښایي د قاچاقبرو، تروریستانو او جنایتکارانو لاس ته ورشي. د سرپلټونکي په ریپورټ کې په دې انتقاد شوی چې د امریکا له لورې د کابل په هوایي ډګر کې د پیسو د کنټرول له ماشینونو څخه کار نه اخیستل کیږي. د مصر د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال عبدالفتاح السیسي د خبرو غوښتنه وکړه. د مصر دولتي خبري اژانس مینا لیکلي السیسي پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو اختلافاتو د حل کولو لپاره چې هیواد سره ویشلی د څلورنۍ په ورځ غونډه وکړي. د مینا خبري اژانس د رپورټ له مخې سیسي د بېلابېلو ډلو استازو ته بلنه ورکړې چې د اوسني کړکېچ د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. سیاسي دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د دسمبر په 15 د مرسي له لورې پر اساسي قانون د ټولپوښتنې مخالفانو او ملاتړ کوونکو په قاهره کې غونډې وکړې. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ګړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه. بریالي او سرلوړي اوسئ.